د بروکسل په هوایي ډګر او د ښار د مترو په سټیشن کې د بمي چاودنو له کبله 40 کسان وژل شوي او څه د باندې 170 تنه نور ټپیان شول. بلجیم په هیواد کې بیړنی حالت پس له هغه څخه نافذ شو چې صدر اعظم چارل مایکل د بروکسل وروستۍ حمله ډارونکې او خطرناکه وبلله. جاپانیانو د ساکورا له موسم نه په داسې حال کې خوند اخلي چې د ګیلاسو غوټۍ ګل کېدل پیل کړل. جنوبي کوریا په دې هیواد کې د زیکا په وایرس د لومړي هغه کس د اخته کېدلو خبر ورکړل شوی دی چې برازیل ته یې سفر کړی و. او چین چارواکو په داسې حال کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د هیواد ځینې برخې سختو بارانونو ځپلي دي. سږ کال د سیلاوونو موسم د مای نه وخت څخه 11 ورځې مخکې راغلی دی.